ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها کار ترمیم 42 کیلومتر شهرها به منظور عبور و مرور بهتر عابرین توسط پرسنل و ماشینری آن ریاست آغاز شد. مولوی عبدالحلیم آقا رئیس حفظ و مراقبت سالنگ‌ها میگوید کار ترمیم این بخش شهرها از ساحه تاجکان و ولسوالی جبل سراج آغاز الا ختم گولایی 13 امتداد می‌یابد. چې په دې لاره کې کډي و خرابۍ وې د دوی دریناژونه تخریب شوي وو ورسره شولډرونه تخریب وو د شولډرونو د ترمیم د دریناژونو ترمیم او ورسره خواته د دیجویچو او د پلچکونو صفایی. همچنان مفتی محمد ادریس معاون مقام ولایت پروان در جریان صحبت‌های خویش گفت شهرهای سالنگ خو یکی از شهرهای مهم کشور است که اهمیت از این نه تنها به سطح کشور است و نه تنها ولایت شمال کشور به ولایت‌های دیگر وصل میکنه بلکه یک شهرهای ترانزیتی است که اهمیت بین المللی داره. این شهرها مکمل تخریب شده بود، مکمل خراب شده بود و حالت بدترش بود که امروز ما افتتاح کار عوارکاریش صفاکاریش کردیم. سپس رئیس فوادامه ولایت پروان درباره پروژه معلومات همه جانبه ارائه نمود و گفت زمونږ پلان په دې سړک جوړولو باندې دا د زخار واچو ته خاور باندې به ان شاء الله د ورځې درې پیری اوبه او پاشي ټانګ به زی ورځي او پاشي به کې دا ګرد و ګرد دا بس د مسلمانانو تکلیف نه اوبه چو په پاشي سره کو او د دې بس اراده منګلور د ډیر څومره کم وخت نشي دا سره جوړ شي. باشندگان محل از آغاز این پروژه خوشنودند و از وزارت فایدامه خواهان تطبیق پروژه های دیگر هستند. البته مردم سالنگ به یام بهتر معلوم است، به شما هم بهتر معلوم است که یک دره تنگباش که هیچ چیزی برادر زمین چیزی در اینجا وجود ندارد. شاهراه سالنگ یکی از شاهراهای مهم و ترانزیتی کشور است که ولایت‌های شمال کشور را به پایتخت و ولایت‌های جنوبی وصل می‌سازد.